سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي راته. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. دې ویډیو کې د هارډ کوین په باره کې نوي اپډیټ معلومات، هارډ کوین کې د مایننګ سپیډ ډیرول، د ټایم ډیرول، همداشان د هارډ کوین نقدول، هارډ کوین NFT او ډیر زیات نور معلومات په دې ویډیو کې درکوم. دا یو مهمه ویډیو ده، د لاسه ورنه کوي. راځو زه خپل ویډیو ته که لومړی ځل د زموږ چینل کې نوی چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. لومړی سر کې غواړم دوستانو تاسو ته د هارډ کوین د مایننګ سرعت زیاتول در وښیم. نو د مایننګ سرعت زیاتول لپاره به موږ راشو په دې برخې ته. صحیح ده، مایننګ په برخه باندې به کلیک کوو. دلته څنګه چې تاسو وینئ دوستانو، زما د مایننګ سرعت په هر ساعت کې 0.025 هارډ کوین او زه هر ځل په 12 ساعتو کې یو ځل کلیک کوم. کیدای شي تاسو ته 2 ساعته وي دغه کلیک یا 3 ساعته وي، نو دا تاسو کولی شئ 40 ساعتو ته پورته کوئ. سمه ده، نو راځم دا څنګه موږ پورته کولی شو دا درته ښیم. تاسو به راشئ د بوسټ په برخه به کلیک واخلئ. د بوسټ برخه کې دوستانو په دغه لومړي ځای کې تاسو کولی شئ خپل د کلیک کولو ټایم ډیر کړئ. یعنی تاسو غواړئ 1 ساعت بعد، 2 ساعته بعد، 40 ساعته بعد، 100 ساعتو کې یو ځل کلیک وکوئ او خپل ټوکن کلیم کړئ. که تاسو په دې برخه کلیک واخلئ دوستانو، نو دلته تاسو ته کولی شئ بیا خپل لیول پورته کړئ. مثلا زه ګورئ ما 12 ساعتو کې د فعلا ما ته وایي که چېرته ته 10 دانې هارټ موږ ته راکړې، موږ ته د مایننګ کلیک کولو وخت پورته کوو 6 لیول ته، یعنی 40 ساعتو کې. یعنی زه بیا کولی شم هر 40 ساعته یو ځل صرف کلیک وکړم، نو بیا ټول ټوکن ما ته راکوي. نو که تاسو غواړئ خپل مایننګ سرعت ډیر کړئ، زه حد اقل تاسو ته توصیه کوم 12 ساعتو ته پورته کړئ. 12 ساعتونه بیخي بهتره ده. یو ځل به سهار کلیک کوئ، یو ځل ماښام. نو د پورته کول لپاره به هم اپګریډ آپشن وهئ، تاسو څخه هارډ کوین کمئ او سرعت هم پورته کوئ. څنګه چې مې وویل 12 ساعتو ته پورته کړئ، بیخي بهتره ده. اوس راځو دې ته چې خپل د مایننګ سپیډ به څنګه زیاتو. په دې آپشن به تاسو کلیک وکوئ، دلته ستاسو مایننګ سپیډ ډیریږي. دلته ګورئ زه فعل حال په 4م لیول د مایننګ سپیډ کې یم. نو ما ته وایي که ته چېرته 15 هارټ موږ ته راکړې، موږ تا ته د مایننګ سپیډ جیګو 5م لیول ته، او تا ته به په هر ساعت کې ډیر زیات هارټ کوین درکو. نو زما په نظر که تاسو دا ډیروئ حد اقل 5م یا 6م لیوله پورې پورته کړئ، هغې نه نور پورته مه ځئ. ټول 6 لیوله لري، تاسو تر 5مه پورته لاړ شئ، هغې نه نور مه ځئ. د لیول د پورته کولو یا خپل مایننګ د سپیډ ډیرول لپاره به په اپګریډ آپشن کلیک کړئ. دلته چې څومره لیکلي وي هغه تاسو څخه کمئ او تاسو ته د مایننګ سپیډ ډیریږي. همداشان فری ډول د میشن په واسطه هم تاسو کولی شئ خپل د مایننګ سپیډ ډیر کړئ. دا به څنګه ډیرو؟ زه راځم په میشن برخه کلیک کوم، لاندې اوپن میشن کلیک کوم. دلته ګورئ 4 دانې میشنه دي ملګرو، چې دا 4 به تاسو تکمیل کوئ او تاسو ته په هر یو سره ستاسو د مایننګ سرعت ډیری چې تاسو ته بیا ډیر هارټ درکړي. دا به څنګه ډیرو؟ لومړنی میشن چې د ډاونلوډ اپس ده، چې اړتیا نشته تاسو یې اپ ډاونلوډ کړئ. باندې به دغلته درته وښیم لومړنی اپ میشن ډاونلوډ اپ ده. په همدې به تاسو کلیک کړئ، تاسو ته بیا 2 آپشنه درکوي، یو ډاونلوډ اپ، یو کنټینیو میشن. کنټینیو میشن وایي د اپ ډاونلوډ کولو ته هم اړتیا نشته، مستقیم دا میشن تکمیل کیږي. دوم میشن څه وایي؟ دوم میشن وایي چې تاسو خپل دا هارډ وایلټ ته نیم ټوکن ولېږئ. نو دا هم ما دې ته نیم ټوکن ولېږه او میشن مې په اپګریډ کړ، بیرته مې خپل باینانس ته ولېږه. نو دې ته به څنګه تاسو لېږئ؟ تاسو به دلته راشئ دوستانو اصلي صفحې ته. څنګه چې ما تاسو ته ویلي دا یو وایلټ ده، سمه ده، یو مایننګ سیستم نه ده، یو وایلټ. دلته ګورئ ما سره څو مختلف رقم ټوکن هم پکې دي. نو دې ته به څنګه لېږئ؟ دا پورته ګورئ کوم چې ما ته لیکلي TG، په دې TG ادرس به تاسو کلیک کړئ، دا به کاپي کړئ او نور به لاړ شئ له باینانس، OKX صرافي، بایبیټ صرافي، له ټولو صرافیو کولی شئ دې ته نیر ټوکن ولېږئ. نو نیم نیر ټوکن ولېږئ، دا میشن باندې بیا راشئ کلیک وکوئ، دا پاس کېږي. بیرته خپل نیر ټوکن هم له دې نه خپل باینانس یا بل وایلټ ته لېږئ شئ. دریم میشن چې دا ایډیټ یو USDT، نو تاسو به یو USDT خپل وایلټ ته لېږئ. البته اړتیا نشته یو USDT ولېږئ، تاسو همدا نیر ولېږئ ملګرو. نیر بیا سوپ کوي USDT ته، یو دانه سوپ کوي USDT ته. USDT هم څنګه چې مې ویل بیرته لېږلی شئ. نو دا به سوپ کوو څنګه؟ دلته به تاسو راشئ، ما خپله هم سوپ کړې ده، اصلي صفحې ته به راشئ، دلته ګورئ سوپ آپشن. سوپ آپشن به تاسو ووهئ، دلته ګورئ خپله انتخاب شوی نیر USDT ته. نو دلته به تاسو ورته اندازه لیکئ، تاسو حد اقل 0.015 نیر ټوکن سوپ کوي چې 1.1 سنت USDT کېږي. کله چې مو دا سوپ کړه نو تاسو سره به دلته وایلټ کې USDT هم موجوده شي. څنګه چې وینئ ما سوپ کړی او بیرته مې خپل باینانس ته ولېږه. نو چې کله مو دا سوپ هم تکمیل کړ، بیرته به راشئ په د میشن به هم کلیک کړئ او کمپلیټ میشن به وایي، میشن کمپلیټ کېږي. 4م میشن یې وایي چې تاسو حد اقل یو کس ریفرل وکوئ. یو کس چې مو ریفرل فرند وکړو، راشئ په همدې میشن هم کلیک کړئ او دا میشن هم تکمیل کېږي او د دې ټولو سره ستاسو د مایننګ سپیډ ډیر زیاتېږي. نو دا د دې برخې څخه د مایننګ سپیډ ډیروله. اوس راځم دوستانو تاسو ته په دې کې
دا درخیم چې تاسو څنګه کولای شئ دغه خپل هارډ کوین ډیر کوي. یعنی دلته بعض میشنونه چې هغه کې تاسو ته فری هارډ درکوي. بیا به د مایننګ په برخه کلیک وکوئ. نو دلته ګورئ یو بوشتي غوندې نښه ده میشن یې پې لیکلی، په دې به کلیک کوئ. دلته ګورئ دلته هم 4 میشنه دي چې تاسو کولی شئ په دې هم فری نیر ټوکن ترلاسه کړئ. لومړنی میشن چې دا ملګرو فعلا بند شوی د مخکې وازو، او دا میشن بیک اپ سیټ پارټس. دا میشن ملګرو دا وی چې تاسو خپل دغه د ویلټ 12 کوډونه چې دي یا د 12 انګلیسي توري دا بیک اپ وکوئ. باندې به کلیک کوئ. فعلا ماته خو بنده بیا تاسو ته وایي چې تاسو د ویلټ لومړنی توری کم ده، دوم کم ده، نو هغه چې سم وایي کلیم آپشن به 0.1 هارډ درکوي او خپل د ویلټ کوډونه یا هغه 12 عددونه دلته کتلی شئ. صبر ملګرو زه بیرون شولم. نو تاسو د خپل ویلټ 12 کوډونه کولی شئ په دغه ځای کې وګورئ. په دې سیټینګ نښه باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک کړه دغلته ګورئ سیټ پارټس، په دې آپشن به تاسو کلیک کړئ. دلته ستاسو د ویلټ کوډونه یا هغه هم ځان سره کاپي وساتئ. نو بیا دلته په میشن پورته کولی شئ. بل میشن چې وایي مارک ا ټرانسفر، دا ملګرو کله که تاسو خپل وایلټ ته کوم ټوکن ولېږئ او بیرته ولېږئ نو دا آپشن باندې کلیک کړئ. دا هم خپله پوره کېږي چې ما هم ترسره کړی. او دا دریم میشن دا وایي ملګرو چې تاسو نیر ټوکن سواپ کړئ U1 ټوکنو ته، چې البته که دا کوئ ستاسو خپله خوښه ډېر ټوکن هم پې ورکوئ او که نه کوئ هم ستاسو خپله خوښه نیم نیر ټوکن ورکوئ په دې. نو ښه ملګرو راځم دا مې هم درته وښودو. اوس راځم دې ته چې دا به موږ څنګه نغدو، هارډ کوین نغدول څنګه کېږي. دوستانو هارډ کوین په عمومي ډول په هیڅ کومه صرافۍ کې تر اوسه نه ده لانچ، خو هارډ کوین هم د نوټ کوین پر رقم ځینې NFT راوستي دي چې تاسو کولی شئ هغه NFT واخلئ او نغدې کړئ. که زه راشم د NFT برخې ته دا ګورئ ما سره یو NFT هم موجوده ده. دغه ډول NFT هارډ کوین راښکلي دي چې تاسو اوس کولی شئ دغه NFT په هارډ کوین واخلئ او خرڅه کړئ. دا به تاسو څنګه اخلئ، له کوم ځای به اخلئ؟ اپس برخې ته به راشئ. فعلا خو نشته ده خو مخکې راغلی وي، ممکن بیا هم راځي. دلته به تاسو د هارډ پیډ برخې ته راشئ. اوپن باندې به کلیک کړئ. دوستانو په هارډ کوین کې نه تنها دا چې تاسو ته هارډ کوین درکوي بلکې ګورئ دلته 3 دانې نور ټوکنونه هم فری ورکوي چې البته په دې کې U1 ټوکن چې و دا هم مخکې راغلی چې تاسو کولی شو په هارډ کوین او دا ټوکن واخلئ چې فعلا دا ټوکن هم همدلته لانچ ده او $2.5 قیمت لري. یعنې که چېرته تاسو خپل هارډ کوین بدل کړي و دې U1 ټوکنو ته، اوس کولی شول تاسو خپل U1 ټوکن USDT ته بدل کړئ او خرڅ کړئ. فعلا U1 ټوکنو ته هارډ کوین نه بدلیږي، ټایم یې تمام شو. بله US میم ده چې یو څه وخت مخکې تاسو کولی شو خپل هارډ کوین بدل کړئ US میم ته، او د US میم په بدل کې تاسو WDOG NFT ترلاسه کړئ چې هغه NFT ملګرو تر $140 پورې خرڅه شوه. تاسو کولی شو په 15 هارډ کوین او یو دانه NFT واخلئ او NFT تر $140 خرڅه کړئ چې البته د NFT خرڅولو ځای هم تاسو ته درښیم. بل دوستانو د WDOG یا DD کوینونه ول چې دا پرون ورځ تمام شو، یعنی تر پرون هم تاسو کولی شو دا واخلئ په هارډ کوینو، خو نور تمام شو. که زه راشم په ایکسپلور کلیک کړم دلته ګورئ ما په خپل هم 15 هارډ کوین دې ته واچول او دی به ماته په بدل کې 255 DD کوین راکوي چې څو ورځې وروسته د دې کلیم شروع کېږي. له دې برخې به کولی شئ کلیم کوئ او بیا یې تبدیل کوئ NFT ته. څنګه چې ګورئ دلته خپل هم لیکلی اوپن راوند NFT. نو تاسو بیا کولی شئ دغه DD کوینونه NFT ته بدل کړئ او NFT واخلئ خرڅه کړئ. NFT به یې له کوم ځای خرڅو، زه دې څخه وځم بیا هم وځم. دلته ګورئ په دغه ځای کې NFT خرڅېږي. که په همدې تاسو کلیک کړئ دلته د NFT سایټ راوځېږي چې په کومو کې خلکو NFT خرڅې کړي دي. نو زه په تمه کېږم دغه دا ویب سایټ یې راواستو. دلته ګورئ دوستانو دا NFT دي چې خلکو خرڅې کړي دي او په وړیا هم د هارډ کوین څخه اخیستي او خرڅې کړي دي. ګورئ هر NFT په څومره 0.8 نیر 0.1 نیر 0.8 نیر یو نیر ټوکن $1.5 شاوخوا قیمت لري چې تر 20 نیرو پورې هم دا NFT خرڅې شوي دي. نو څنګه چې مې درته ویل هارډ کوین په دغه طریقه نغدېږي. نو فعلا خو دلته کوم ټوکن نه ده پاتې چې تاسو یې واخلئ، خو کله چې نوي ټوکن راغلل دلته چې هارډ کوینو ته د بدلولو وړ ول موږ په ګروپ کې اعلان ږدو، زموږ ګروپ در سره یاد ساتئ. نو دغه ملګرو د هارډ کوین نوي اپډیټ معلومات و. هارډ کوین 100% یو معتبر پروجیکټ، 100% معتبر مایننګ ده. کوښښ کوئ دې نه ګټه واخلئ او په دې کې کار وکړئ. او همداشان دوستانو موږ په هارډ کوین کې یو کلان یا یو ټیم جوړ کړی په نوم د FG هارډ کوین. نو تاسو ته د دې لینک د معلومړي کومنټ کې تاسو زموږ د کلان سره یو ځای شئ. د کلان سره چې کله تاسو یو ځای شئ تاسو ته 15% ډیر هارډ کوین درکول کیږي. او همداشان کلان کې کولی شئ نورو دوستانو ته میسج وکوئ او کلان ته نور ملګري راولئ. او همداشان کلان کې د چا ټوکن چې ډیر وي بیلانس ډیر وي هغه وګورئ. نو د کلان دغه ګټه ده. نو زموږ کلان ته حتما در سره راشئ. د کلان لینک تاسو ته لومړي کومنټ کې ږدم. نو هارډ کوین څخه ګټه واخلئ. ډیر زیات معتبر مایننګ ده، ډیر زیات پرمختللی سیستم ده، په آینده کې به ډیر زر لانچ شي. نو دغه زموږ ویډیو وه. نور تاسو پوښتنه